قدرمنو سلامونه مې قبول کړئ. امید لرم تاسو به ټول روغ جوړ یئ. درنو دوستانو په دې ویډیو کې تاسو ته دا معلومات درکوم چې د واده په لومړۍ شپه باندې ښځه دا دوه شیزان ډېر زیات خوښوي. دا ویډیو تر اخره وګورئ، ستاسو دپاره پکې ډېر نوي معلومات دي، ډېر ښه معلومات دي. نو موږ سره تر اخره پاتې شئ. قدرمنو دوستانو، د واده شپه د هر زلمي دپاره یو داسې شپه وي چې د دې شپې خوشبويي او د دې شپې یادونه ټول عمر د انسان په ذهن کې وي او انسان بیا د دې شپې احساس کوي، خو دا شپه بیا په زندګۍ کې نشي راتلی. د واده په شپه باندې ښځه چې د کومو دوو څیزونو ډېر زیات شوق کوي هغه غواړي، نو هغه کوم دي؟ قدرمنو، چې کله خاوند د ښځې کوټې ته راننوځي، یعنې خپلې کوټې ته راننوځي، نو په دغه دوران کې چې کومه دینداره ښځه وي د هغې دا خواهش وي چې د سلام کلام او د دعا نه پس خاوند مې ما سره په جاینماز ودرېږي، موږ لمونځ وکړو او الله پاک نه دعاګانې وغواړو، الله پاک ته شکرانه نفلونه ادا کړو. خو په یاد ولرئ چې دا د هغه ښځې خواهش وي کومه ښځه چې دینداره وي. د هرې ښځې دا خواهش نه وي، ځکه چې اکثره ښځو ته دا معلومات نه وي چې د واده په شپه باندې نفل وکړو او که نه. نو ټولو ته هم دا خواست دی چې د واده په شپه باندې نفل کول ډېر زیات ضروري دي او ډېر زیات د هغې اهتمام کول پکار دي. اگر که فرض نه دي خو خیال یې ساتل پکار دي. دویم دا چې ښځه هغه کار ډېر خوښوي، هغه دا دی چې ښځه غواړي خاوند مې راسره په مینه محبت خبرې وکړي، د هغې د ژوند د تیر حال پوښتنه وکړي او هغې سره ګپ شپ داسې ولګوي چې د هغې ویره ختمه شي. ځکه چې زیات خاوندان داسې وي چې هغوی کوټې ته ننوځي نو بل روب او دبدبه کې ښځه ویروي چې د واده په اولو شپو کې ښځه ویروي. نو دا یو قسم ته د کمعقلتوب کار هم دی، ځکه چې ښځې ستا دپاره مور پلار کورنۍ پرېښې ده، تاله نه دي پکار چې په هغې باندې غوزارونه وکړې، ورانۍ ووهې، ظلم ورسره وکړي، زیاتی ورسره وکړي. نو داسې نه دي کول پکار. ښځې سره په مینه محبت خبرې کول پکار دي. امید لرم معلومات به ستاسو خوښ شوي وي. د ویډیو د کتلو مو مننه کوم. له نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ چینل خان کلیک ضرور سبسکرایب کړئ.